ځینې مېرمنې د میاشتني عادت شدید دردونه لري، خو ځینې مېرمنې بیا داسې وي چې تر میاشتنۍ مریضۍ 1 یا 2 هفتې مخکې د نس شدید دردونه لري. داسې شدید دردونه لري چې د مېرمنې ټوله ورځ او شپه په ژړا باندې تېرېږي. ځینې مېرمنې وایي زما مریضي راځي نو زه ډېر دردونه لرم. ځینې وایي زما تر مریضي مخته زه په تکلیف یم له دردونو څخه. اوس به راسو پر دې باندې به خبرې وکړو چې دا څنګه ناروغۍ ده، ولې رامنځته کېږي او د درد سره مېرمن نور کوم اعراض لري او بالاخره درملنه یې څنګه کولی شو. لومړی به پري منسټرل سینډروم وپېژنو. پري منسټرل سینډروم یوه داسې ناروغي ده چې پکښې یو ګروپ فزیکي، رواني او احساساتي اعراض موجود وي چې د میاشتني عادت د شروع څخه 1 یا 2 هفتې مخکې شروع کېږي او دا د وینې په راتګ باندې پای ته رسېږي. مطلب چې کله میاشتنی عادت شروع شي نور دا اعراض د منځ څخه ځي، یوازې د میاشتني عادت هغه دردونه پاتېږي. دا ناروغي ولې رامنځته کېږي او سبب یې څه شي ده؟ عموما داسې دقیق سبب یې تر اوسه پورې معلوم نه ده، مګر داسې فکر کېږي چې ممکن دا د ښځینه هورموني تغییراتو او توازن د خرابوالي په خاطر رامنځته کېږي، لکه د پروجسترون او استروجن ډېر لوړوالی یا هم ډېر ټیټوالی. مېرمنې ته د دې ناروغۍ په خاطر د نس او رحم د دردو باوجوده نور هم ځینې فزیکي، رواني او احساساتي اعراض والایم پیدا کېږي. داسې اعراض والایم چې مېرمن د ژوند څخه بېزاره چې په داسې شکل به یادونه ورڅخه وکړو. لومړی به د پري منسټرل سینډروم په فزیکي اعراضو باندې خبرې وکړو. مېرمن به ډېر زیات شدید د نس دردونه لري، ان تر دې چې ورڅخه ژاړي. داسې نور ناراحتي به لري، د سر درد به لري، کحاله به وي او د وزن زیاتوالی به ورسره موجود وي. مېرمن به یا قوضیت لري یا به اسهال، مطلب په نورمال حالت کې به نه وي. پر مخ به یې دانې را پیدا کېږي او پر مخ او بدن به یې ګرمې حملې راځي. او بل مېرمنې ته ځینې رواني او احساساتي اعراض هم پیدا کېږي، لکه د طبیعت خرابوالی، ناقراري، تشویش، ناهیلي او اندېښنې. پرله پسې ژړا ورته پیدا کېږي، مطلب یو مېرمن پرله پسې ژاړي. د خوب کموالی یا هم د خوب زیاتوالی به ورته پیدا کېږي. جنسي میلان کې تغییرات راځي او اشتها خرابېږي، یا هم په اشتها کې تغییرات رامنځته کېږي، مطلب یا به داسې ډېر اشتها به لري او یا به هم هېڅ اشتها نه لري. اوس یوه مېرمن څنګه پوهېدلی شي چې پري منسټرل سینډروم لري؟ که چیرې تاسې ته د میاشتني عادت 1 یا 2 هفتې مخکې د نس او رحم شدید دردونه پیدا شي او ورسره همزمانه یاد فزیکي او رواني اعراض ولري او دا ټول مشکلات د میاشتني عادت د وینې په راتګ باندې ختم شي، نور پای ته ورسېږي او یوازې د میاشتني عادت دردونه پاتې شي، نو تاسې وپوهېږئ یا تاسې پوهېږئ چې تاسې پري منسټرل سینډروم لري. د دې ناروغۍ درملنه څنګه کولی شو؟ درملنه په 2 شکله باندې اجرا کېږي، یو د ژوند د طرزالعمل په بدلون باندې او دوهم په طبي درملنه ده. په لایف سټایل موډیفیکیشن او یا هم د ژوند په طرزالعمل کې تغییرات په داسې شکل دي چې مېرمن باید منظم ورزش وکړي، صحي خوراکي رژیم د ځان عادت وګرځوي چې پکښې د مالګې، بورې او چایو کم استعمال موجود وي. مېرمن باید کافي خوب وکړي او تشویش باید راکم کړي. دوهم ډول درملنه یې طبي یا درملیزه درملنه چې مېرمن باید د درد ضد ګولیو لکه بروفین څخه د درد د کموالي لپاره استفاده وکړي او د تشویش او خفګان د کمولو لپاره باید د SSRI درملو څخه استفاده وکړي. او درملنه یې نورې برخې هم لري، لکه د ویټامین B12، کلسیم، OCP استعمال. خو بهترینه خبره دا ده چې طبي درملنه باید هغه وخت ترسره شي چې لومړی ناروغي د ډاکټر په واسطه باندې تشخیص شي او د ډاکټر د مشورې باوجود بیا درملنه واخیستل شي.